د غزل نه مخکې څلور شعره چې هر چا د پاره په زړګي کې لوی مقام ساتمه هر چا د پاره په زړګي کې لوی مقام ساتمه زه هر انسان ته په تندي باندې سلام ساتمه د دې نه لویه بادشاهي په جهان څه کیدی شي د دې نه لویه بادشاهي په جهان څه کیدی شي د سترګو ړوان دی چې د خپل یار در او بام ساتمه او زه په رښتونې د خالد بن ولید نوسی یم زه په رښتونې د خالد بن ولید نوسی یم ځکه زخمونو باندې ډک هر یو اندام ساتمه مننه زه په رښتونې د خالد بن ولید نوسی یم ځکه زخمونو باندې ډک هر یو اندام ساتمه ویل یې ته اجاز خسرته لیونې غوندې یې ویل یې ته اجاز خسرته لیونې غوندې یې ځکه دا ستا د راتلو لارې صبح او شام ساتمه او یو غزل سره شریکوم چې په ټوک ډوډۍ پسې په آه او په فریاد څوک دی په ټوک ډوډۍ پسې په آه او په فریاد څوک دی ټوله نړۍ کې د غریب غوندې برباد څوک دی جړا بدر شي که خبر زما د مل په حال شي جړا بدر شي که خبر زما د مل په حال شي چې آزاد کړی چا اوس پکې آباد څوک دی د لر پوښتنه ورته دومره سپک نظر مه کوه د لر پوښتنه ورته دومره سپک نظر مه کوه ته ورشه ګوره مالک د دې جایداد څوک دی ډېر ښکلی بیا ووایه مننه د لر پوښتنه ورته دومره سپک نظر مه کوه ته ورشه ګوره مالک د دې جایداد څوک دی او راځئ د امن لیونو چې پې لږ غور وکړو په دې شعر غور وکړئ راځئ د امن لیونو چې پې لږ غور وکړو چې دا د امن مرغۍ وژني دا سیاد څوک دی ډېر ښکلی دی ډېر راځئ د امن لیونو چې پې لږ غور وکړو چې دا د امن مرغۍ وژني دا سیاد څوک دی او موږ پښتانه د فسادونو داسې کرکه کوو موږ پښتانه د فسادونو داسې کرکه کوو چې موږ پیژنو هم نه چې فساد څوک دی موږ پښتانه د فسادونو داسې کرکه کوو چې موږ پیژنو هم نه چې فساد څوک دی او حسرته ما به د حالاتو جنګ ګټلی و خو حسرته ما به د حالاتو جنګ ګټلی و خو زما په کام کې د زمري غوندې په اولاد څوک دی حسرته ما به د حالاتو جنګ ګټلی و خو زما په کام کې د زمري غوندې په اولاد څوک دی ډېره مننه